د لغمان ولایت د استیناف محکمې ریاست د غونډو په تالار کې اداري غونډه ترسره شوه. د میدان وردګ ولایت له مرکزي زندان څخه لیدنه ترسره شوه. د کابل ولایت د مرافعه محکمې رئیس د یوه پلایو په مشرۍ د بګرامیو او خاکی جبار ولسوالیو ابتدایي محاکمو څخه څارنه وکړه. د کندهار ولایت د مرافعه محکمې د غونډو په تالار کې د کندهار او هلمند د قضاتو او مفتي صاحبانو ترمنځ اداري غونډه وشوه. د لوګر ولایت د استیناف محکمې رئیس د برکي برک او سرخ ولسوالیو ابتدایي محاکمو ته د قضایي اجراءاتو د ارزونې په موخه سفر ترسره کړ. د سترې محکمې د قضایي تفتیش عمومي ریاست په 24 ولایتونو کې د اختصاصي محاکمو او د حقوقو د امریتونو د پروسې د انتقال لپاره هیئتونه ولېږل. د دایکنډي ولایت مرافعه محکمې اداري غونډه ترسره شوه. د تخار ولایت د مرافعه محکمې عمومي رئیس د دغه ولایت بنګي او اشکمش ولسوالیو محاکمو څخه لیدنه ترسره کړه. د بغلان ولایت د مرافعه محکمې عمومي رئیس د دغه ولایت شاري محکمې څخه لیدنه ترسره کړه. د بادغیس ولایت استیناف محکمې عمومي ریاست اداري غونډه ترسره شوه. د کندوز ولایت د مرافعه محکمې د رئیس په مشرۍ د قضایي او عدلي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ غونډه ترسره شوه. د جوزجان ولایت د مرافعه محکمې عمومي رئیس د دغه ولایت د محبس مدیریت څخه لیدنه وکړه. د فاریاب د مرافعه محکمې رئیس د اندخوی د څلورګونو ولسوالیو له ابتدایي محاکمو لیدنه وکړه. د بغلان ولایت د مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت کیلګي عمومي زندان څخه لیدنه ترسره کړه. د بادغیس ولایت استیناف محکمې رئیس د دغه ولایت ثبت اسناد، وثایق او مخزن امریتونو له کړنو څخه لیدنه ترسره کړه. د سمنګان ولایت مقام سره د تعارفي او همغږۍ غونډه ترسره شوه. د غور ولایت د مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت لعل او سرجنګل ولسوالیو ابتدایي محاکمو څخه لیدنه وکړه.